السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو نیازمینو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم کوي او زموږ ټکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ یوه ډېره خوندوره ویډیو چمتو کړې ده لکه څرنګه چې موږ ستاسو سره په تېره ویډیو کې ژمنه کړې وه چې موږ به تاسو ته هغه اپلیکیشن در پېژنو په کوم اپلیکیشن کې چې قرآن کریم پښتو ژبې ته ترجمه شوی دی په پښتو ژبه ژباړل شوی دی نو په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته هغه اپلیکیشن در پېژنو نو زموږ سره تاسو پاتې شئ ویډیو تر پایه وګورئ نو ملګرو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو ستاسو ټولو خوږو ملګرو نه هیله کېږي چې که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی یا زموږ یوټیوب چینل ته نه وي راغلی وي نو زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره خوندورې مهمې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي نو ستاسو ملګرو زموږ چینل په کمپیوټر کې هم سبسکرایب کولی شئ او په موبایل کې هم سبسکرایب کولی شئ ستاسو چې هر شی لرئ سبسکرایب یې کړئ ملګرو نو که ستاسو سره ملګرو کمپیوټر در سره وي نو تاسو به دلته په د سره بټن سبسکرایب نه کلیک وکړئ نو دلته بیا تاسو د ګنګړي نښان هم کلیک وکړئ د لومړی یو به انتخاب کړئ دلته چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي نو دلته ملګرو که تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې وګرځئ بیخي به اندازې زیاتې خوندورې ویډیوګانې تاسو لیدلی شئ د مختلفو درسونو په باره کې تاسو دلته وګورئ ملګرو هر ډول ویډیوګانې تاسو دلته پیدا کولی شئ ستاسو د ضرورت وړ ویډیوګانې دلته پیدا کولی شئ تاسو ملګرو دلته مختلفو درسونو په باره کې موږ دلته ویډیوګانې اپلوډوو نو که ملګرو بیا ستاسو سره موبایل در سره وي په موبایل کې هم تاسو سبسکرایب کولی شئ تاسو ته په فاونډیشن په کمپیوټر کې ښکاري او که بیا تاسو موبایل لرئ په موبایل کې هم سبسکرایب کولی شئ په موبایل کې په همدغه شان درته ښکاري تاسو د سره بټن سبسکرایب نه کلیک وکړئ په موبایل کې او بیا تاسو دلته د ګنګړي نښان کې بیا هم لومړی انتخاب کړئ په موبایل کې نو په موبایل کې هم تاسو په همدې شکل کتلی شئ زموږ ویډیوګانې نو اوس به راشو ملګرو زه تاسو ته اوس بیا هغه اپلیکیشن هم در پېژنم کوم اپلیکیشن کې چې د قرآن کریم ترجمه شوی دی پښتو ژبې ته نو تاسو به راشئ ملګرو لومړی تاسو وګورئ دلته د قرآن کریم آی پښتو په نوم اپلیکیشن تاسو وینئ دا اپلیکیشن دی دا به تاسو پلی سټور کې سرچ کوئ ولیکئ قرآن کریم آی به ولیکئ بیا پښتو ولیکئ نو پلی سټور کې نه بې دا ډاونلوډ کړئ که هر کله تاسو له پلی سټور څخه نشئ را ډاونلوډ کولی یا پیدا کولی نه شو نو ما به تاسو ته لینک هم چولی وي په ډسکرپشن کې لینک نه هم ډاونلوډ کولی شئ نو هر کله چې په اپلیکیشن نه کلیک وکړو ملګرو تاسو دلته وینئ تاسو ته مکمله سپرې د الف له میم نه ونځه تر درشمې سپرې پورې ټولو سپرې هم تاسو دلته لیدلی شئ شته تاسو وینئ موجودې دي په د اپلیکیشن کې تاسو لاندې وګورئ دلته تاسو چې په کومه یوه سپره نه کلیک وکړئ د ټول مکمل قرآن کریم چې دی د پښتو ته ژباړل شوی دی تاسو دلته وګورئ اوس موږ په د الف له میم لومړی سپره نه کلیک وکړ تاسو دلته وینئ ملګرو بسم الله ټول مکمل پښتو ترجمه ورسره لیکل شوي دي کیسه تاسو دلته وګورئ د ټول مکمل پښتو ژباړه ده دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو دا حتما تاسو هم را ډاونلوډ کړئ نو اوس ملګرو که دلته راشو بیا تاسو دلته د سیکولو سبحانک سپره دویمه سپره نه کلیک وکړئ سیکولو دا هم تاسو مکمل قرآن کریم چې کومه سپره نه تاسو کلیک کړئ مکمل د پښتو ترجمه تاسو کتلی شئ دلته دلته ملګرو په د چپ طرف کې صورتونه هم کوم صورت چې تاسو وغواړئ هغه هم کلیک کولی شئ کوم صورت چې وغواړئ هغه هم کتلی شئ مثال الفاتحه صورت البقره عمران هر صورت چې تاسو وغواړئ هغه هم کتلی شئ تر څنګ تاسو دا وګورئ ملګرو الف له میم د ټول مکمل د صورت مختلف که د ټول پښتو ترجمه شوی دی تر اوله سپرې نه ونځه تر درشمه سپرې پورې ملګرو تاسو ټول مکمل قرآن کریم په پښتو ژباړه کتلی شئ هر ځای چې تاسو غواړئ کلیک کړئ مثال پښتو ژباړه یې وګورئ نو دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو دا ستاسو نه انټرنیټ هم نه غواړي بې انټرنیټه کار کوي انټرنیټ سره تړاو نه لري نو دلته تاسو ملګرو دا را ډاونلوډ کولی هم شئ دا پیل چې دلته کلیک وکړئ تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ نو بیا ستاسو ته اواز هم درځي په اواز کې هم تاسو ته وایي مثال یو د کوم اواز دی د کوم مولا کوم د قرآن کریم ویل شوی دی زما په فکر هغه اوازونه دي چې دلته تاسو کلیک وکړئ انټرنیټ ولرئ دا را ډاونلوډ کولی هم شئ نو دلته ملګرو دعاګانې دي که موږ تاسو دلته په دعاګانو نه کلیک وکړو تاسو مختلفې دعاګانې هم دلته کتلی شئ د قرآن کریم د خاتم دعا تاسو وینئ
تاسو بیا همدا شان دعا کوئ. دا ټولو دعاګانې تاسو ته لیکلي چې تاسو په قرآن کریم څخه څنګه کوم ډول دعا به کوئ او نوره ډېرې دعاګانې تاسو دلته کتلی شئ. دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو، دا حتما ډاونلوډ کړئ. موږ دې نه هم یور بهر کېږو پرېښه بهر شوم ترې لږ بیا کلیک کوم دوباره. دا دعاګانې تاسو وینئ مګر مختلفې دعاګانې دلته شته، تاسو یې لیدلی شئ دا اپلیکیشن کې. دلته ملګرو لیکلي چې د تلاوت غږ، نو دلته تاسو په دا نه چې کلیک وکړئ تلاوت غږ هم کتلی شئ دلته، خو دا به ډاونلوډ کوئ. دا ستاسو نه لږ ډاونلوډ غواړي دا غږ، نو دا چې انټرنیټ لپاره فایل راښکته کړئ، دا به تاسو ملګرو هلته چې کلیک وکړئ دومره مصرف نه به شي، ډاونلوډ کولی هم شئ. ستاسو خوښه ډاونلوډ کوئ که نه یې ډاونلوډ کوئ، ستاسو خپله خوښه ده ملګرو. نو که موږ دلته به درې ټکي نه کلیک وکړو ملګرو، دلته پاس تاسو دلته وینئ پوس درې ټکي وینئ پوس، دلته بیا کلیک کوم. دلته تاسو سرچ هم کولی شئ، دلته کې د سافټویر د دوی نوره سافټویرونه هم کتلی شئ، ژباړې هر څه دلته. موږ که په دا سافټویرونه کلیک وکړو پلی سټور ته به وځئ، چې کوم د اپلیکیشن چې چا جوړ کړی دی، مثال نوره سافټویرونه اپلیکیشنونه هم جوړ یا به هم تاسو دلته وښیي چې دوی نوره کوم اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، تاسو ته هماغه هم ښیي. اوس موږ ګورو چې د دې نه پر نوره کوم اپلیکیشنونه جوړ کړي دي. نو تاسو دلته وینئ ملګرو دا نور اپلیکیشنونه د دې نه پر چې جوړ کړي، دا هم تاسو سره ډاونلوډ کولی شئ. بېلابېلو مختلفو شیانو په باره کې دي. نو له اوس لپاره ملګرو د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وغواړم، ښه ورځ ولرئ ټول ملګري چې هر چېرته اوسئ د نړۍ په هر ګوټ.